نو احساس حضور پاک مبارک کیو اسم قرآن عظیم پا دے خبر گوادی چھ ابراہیم علیہ السلام مبارک آغا اللہ تعالی دا حضور پاک مبارک دا مدینی دا جانان امام الانبیاء غختن دا اللہ نکی اغا دعا ذکر دا او چھ حضور مبارک نا بچہ تپوسو کو ناغا بویز دعا دا خلیل ایمان التا دعا شوی دا التا تایید شوی دی چھ قربان سو دعا دا خلیلی ما تا دعا شوی دا او اغا دعا اللہ پاک قبول کردی دا ازی گلنو سرور کونین مبارک چھ اللہ جل جلالہ دا تمامی دنیا نمخ کے دا نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ پیدا کرلو لوح قلم و کرسی پیدا کرلا اے گلنو راوے جبریل علیہ السلام مبارک تعالی ویلا اے جبریل علیہ السلام ورتوی لبیک یا جلیل اے کریم رب سوے ورتوی جبریل علیہ السلام لاڑشا کمزے کچھ دا سروری کونین روز مبارک دا دا دی روزی مبارک نالگ غندیو مٹھی خور مال روڑا دا کمزے کچھ دا حضور مبارک جسمیت ہر دفن دی وی دا دی سے نلگی خور روڑا دا ہر انسان پا بدن کی دا دریو زینو خور شامل لا یو دا اغز خورا چا پا کم خورا با انسانو سیگی یو دا اغز خورا چا پا کم خورا با انسان وفات کی یو دا اغز خورا دا انسان پا بدن کی موجود دا چا پا کم خورا با انسان دفن کی دا جن پتا خولگی چیر دے علاقے سر چار صدی سر دا انسان ربط دے خدا بیا پتا نہیں لگی چھ مر پا کمزے کی دے پاکستان کی دے سعودی عرب کے دے افغانستان کے دے کمزے اللہ پاک جل جلالہ ستانے ٹلی کلے دا بل دمر پتر چاہتا نہیں لگی چھ کم مقامی لکلے دے او دا قبر پتم چاہتا نہیں لگی چھ نیٹا دے اللہ پا کم مقام بانے لکلے دا سرور کونین مدینی منوری جانان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جبریل علیہ السلام تا اللہ وید حضور مبارک دروز دھر مبارک میں لگا غند خور روڑا چھ خور روڑلا و توی اللہ کریم ربا خور میں روڑلا وی اس جنت مبارک تلار شاورن نوزا د جنت نمالا مشک روڑا د جنت نمالا کافور روڑا د جنت نمالا زعفران روڑا د جنت نمالا گل سنبل روڑا د جنت نمالا مائی مین روڑا د جنت نمالا شراب و تسنیم روڑا د جنت نمانا سلسلبیل روڑا سلسبیل روڑا کریم رب پدی سکیوی تا دا اجزارا جمک دا جنت مبارک اجزادی دا روڑا خورم روڑا او دا اجزا مبارک امرالا چھ جنت نا جبریل علیہ السلام مبارک کل جنت ورغللو اے گلنو جبریل علیہ السلام مبارک دا جنت نامش مبارک روڑلے زعفران مبارک روڑلے کافوری روڑلے شراب و تسنیمی روڑلے گل سنبلی روڑلے مائی مینی روڑلے سلسبیلی روڑلے نو چکلے روڑلے اے گلنو دا مشتن اللہ تعالی جل جلالہ راوا استلا او دا جنت اگا مشک مبارکنا اللہ جل جلالہ دا مدینی منوری دا جانان پا بدن کی چھ سمروی نوا پل رگن مبارکو کی سمروی نوا نو اللہ جل جلالہ دا سرور کونین مبارک دا بدن مبارک وین دا جنت دا مشکو دا امبرو نا جوڑک للا اے گلنو را دے کافوری راوا استلا اغین اللہ جل جلالہ دا سرور کونین مبارک اڈکی مبارک دا بدن اللہ دا جنت دا کافورو نا برابر کل
د زعفرانو نا اللہ د سرور کونین مبارک رگونو پلی مبارک برابر کلے د گلی سنبل مبارک نا اللہ جل جلالہ د سرور کونین مبارک واللیل ظلف مبارک شداب و تپ اگوبان دلے دلے خوزی دلیا دا گل سنبل نا اللہ د حضور پاک مبارک اے گلنو موئی مبارک اللہ تعالی جل جلالہ جوڑ کلا د شراب و تسنیم نا اللہ جل جلالہ د سرور کونین د مدینی منورے د جانان خبر مبارک جوڑ کلے دمائی مہینہ د سرور کونین مبارک د مدینی د جانان جب مبارک آغا خون مبارک اللہ برابر کلے او د سلسل بیلا د سرور کونین د مدینی منورے د جانان لعاب دہن لاڑ مبارک اللہ برابر کلے ناشنا خبر دا ناشنا اجزادی دغا وجوا چه د حضور پاک مبارک د مدینی منورے د جانان تمام بدن مبارک بخشبوئی کولا او دا سے خوشبوئی کولا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائے ویزب جماعت مسجد نبوی مبارک تراغ لما اللہ دا ٹول ملگری سرزما دغ جماعت لبار بار بولا چاچے دڑد اخلاص ہوئی خودے دی بولا او چې سوکا خوا دی خوا کئی خدای دی غم بوز در ربیع الاول شری میاشت د خدای په خزانو کې پیس کمې ناراضي خدای دې موږ په غیبی ټیکټونو یو ځای مرګري دا د الله نه غواړو ځکه چې دا مال نه غواړي دا د الله فضل غواړي چې چا باندې الله مهربان شي نه درنګي نه سادي بس پاسپورت هم برابرېږي او هر انتظام ورته الله برابرې حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی زبی مسجد نبوی مبارک تراغ لما او ما بوکتل د مدینی منور جانان مبارک پا نظر بانران غللو وی باہر بروت ما پیولار کے بولارو مائی چی حضور پاک مبارک د مدینی جانان پدیلا ربانے تلے کپدیلا ربانے تلے کپدیلا ربانے تلے نو بیابانس مبارک وی ما لسکالا سرور کونین مبارک پس پیزار گرزولے پڑی مبارکی تلی او بالخ میں گرزولے نو ماتا دا سرور کونین دا بدن مبارک پتوا نو زبیوزے کی ادری دما او چکل بما ساگانے را شروع کرلے صاب میں غستلا نو چی دا سرور کونین مبارک دا بدن خوشبوئی با پکم اللہ ربانے سیواوا ماوے دا تازہ خوشبوئی دا پدی لار بانے اس دا مدینی جانان مبارک تلے دے اقلارو بم دا حضور مبارک دا بدن خوشبوئی مبارک گولا نوچے دا چاہ دا بدن وین دا جنت دا مشکو نجوڑی سبحان اللہ با پھر سونلوی نعمت دی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی زبرا روان شما خوش کل برورو را نزدی کے دما او کل برا نزدی شما نو شما بوکت دا مدینی منوری دا جانان سرب میں ملاقات شلو حضور مبارک سرب ملاقات شلو اے گلو نرادے دا سرور کونین مبارک دا خلی مبارک نب خوشبوئی روانوا زمان استا خلصو نبوئی کی پا ایمانی ہوئے کم انسان چھ گیاری بھی او اگا پا گنو کے دنن لگیا دے دا خلو خوا دا سشیش دا خلی تی نو بیگی او دی دا جامیو باسی اوم دا سے کیخو پسابے بیا چی دغه بوئی بے سنگ بوئی جواب راکے سخ عجیب بوئی بکی چه دا بدن دا خوالی زما استا دا مزدور دا بدن نکم خوالا روان شوا داغی کم کیفیت دی او زمونگ دا مدینی منوری دا جانان دا بدن نبا چکل خوالا مبارک روتا نو اغی خوالی با اغیبم الحمدللہ دا جنت دا مشکو دا انبر و نزیات خوشبوئی گولا
د حضور علیہ السلام وینه خوشبودار ده خوله مبارک خوشبودار ده او داسې شان ورله الله پاک ورکړي چې ما ته ګوره ام سلیم رضی الله تعالی عنها مبارکه د سرور کونین د مدینه منوره د جانان د حضرت انس رضی الله عنه والده مکرمه ده یو ځل حضور علیہ السلام مبارک دی کر راغې او د مدینه منوره جانان مبارک داسې د سترګې پټې کې نو که تاسو خیال کړی سړی چودي شي په تندي داسې اخوله غوندې شروع شي نو د حضور پاک مبارک په دې سر مبارک په تندي خوله مبارک چاري شو شتلا ام سلیم مبارک په مزه مزراله په مزه مزراله په مزه مزراله او د حضور مبارک دی تندی تکې ناستا دا خوله مبارک تراغلی چې دی مستر رسیدا او دا ګوتې رسیدا سرور کونین مبارک پر اپاس سے دراویخ شه چې دا سیو کته ابن سلیم صدی کول وې د مدینه منوره جانان مبارکا ستاسو د بدن خوله مبارکا دا د دې تندینه ما دا د شیشه راغشته د دې کې میزان تبندولا وې د صد پارا وی قربان دا می د دې د پاره کول ستا د تمام بدن نه خوشبوئی روانه ده ستا تمام بدن د جنت د مشکو د انبر خوشبوئی کوي خو ستا خوله مبارکه میزان سره دې کې بندولا چې کله زه جامې اچوما چې قربان ځان باندې ستا خوله مبارکه پورې کوم دا داسې خوشبوئی ده چې زه جامې انځم نو دا خوشبوئی نورم تازه کی ام سلیم مبارک چې دا خبره پیغمبر پاک دوکا د حضور مبارک وتوی شیشرا پدی تندی باندې حضور مبارک لاس کېخه اوی خلی راجم کې ام سلیم مبارک ته شیشه کې واچولې ام سلیم وی چې کله به ما جامې چولې نو ما به د سرور کونین د بدن خوله مبارک په خپل جامو باندې مګله دا غینه به خوشبوئی روانه وا د حضور پاک مبارک د بدن امام الانبیاء محمد مصطفی ټولوي صلی الله علیه وسلم داغي مبارکو د امام الانبیاء مبارکو د هغه خولین به داسې خوشبوئی تلا صحابه کرام مبارکان به پاغي باندې مزینو الحمدلله او هغه ته به داغینه شفا ملاوي ده ازی گلنو سرور کونین مدینی منور جانان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اے گلنو یا ساتے دا گل سنبل مبارک نا اللہ دا سرور کونین ظلف مبارک برابر کرے در قسم ظلفی دا سرور کونین مبارک وی اے گلنو سب دے غوگنو دے کو سکو سروے صد دین لگلان نوے سب و تپدیو گو پسینہ بان نوے نو عاشقان بویا سوکی پدی ظلف پدی زیبانے و تپرتی دا چا دے غوگنو سرے منگوی دا حضور مینا پکار دا ٹول دا پیغمبر پاک مبارک نازو اداگانے دے او حضور پاک مبارک دا مدینی منوری جانان بدغ موئی مبارک اے چکل پا حجت الوداع کی نبی علیہ السلام مبارک واپس رائے او اے حضور مبارک سر مبارک خریو نو دایو طرفی خوزک پا دی مسکد حضور پاک مبارک لاروا نو چکل دا لرکا نو تاسو یقینو کے اے دو وقت مبارک بے یو عاشق پیغمبر پاک مبارک یو صحابی لتبرکن ورکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائے وہی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وی مال آواز راک زشات والارو ما چھ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکم دے گئے
वही पदी दौरान की माँ चिकल आवाज औरेदलो द सरवर कौनीन द मदीने मुनव्वरे जानान लरालमा औ चिकल रालमा वी द मदीने मुनव्वरे जानान राला खपलित व जुल्फ मुबारक राकड़ले चे ए तलहा मुबारक दा पाकिस्ताई सशुला वही माता का मुई मुबारक अल्लाह नसीब कल शाह वलीउल्लाह मुहद्दिदी लवी रहमतुल्लाह अलैह मुबारक फरमाए वही ज़ियौज़ल पखोब क्यों दीमा पखोब की मिद मदीने मुनव्वरे द जानान सर मुलाकात उशलो